د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت اړوند د کوچیانو د اقتصادي او سرځایونو چارو رئیس مفتي طیب لال محمد په مشرۍ پلاوي چې د دې ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو رئیس قاری رحمت الله هم حضور درلود د کوچیانو اړوند ستونزو حل په موخه ولیدل. اچین ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 45 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار ولایت اچین ولسوال مولا ابراهیم خیر الله د قبایلو چارو رئیس قاری رحمت الله او نور مسؤلینو قومي مخور او علماء کرامو په منځګړیتوب د پیښې مکتب سیمې دوو کورنیو خان افضل حاجی سیال جان حاجی زیړي او بل جانب رحمان ګل او معراج ګل کورنیو ترمنځ 45 کلنه دښمني چې پکې د یو تن د وژل کېدو دعوه هم شوې وه په دوستۍ بدله شوه. ننګرهار کې د سرطاني ناروغیو د 50 بستریز روغتون د جوړېدو چارې 80 سلنه بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سیمه ییزو روغتیایي مسؤلینو په وینا په دغه روغتون کې به د سینې، ځیګر، مرۍ او معدې پر سرطان اخته ناروغانو درملنه په نړیوال معیار ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې سږ کال د مړو په حاصلاتو کې د 10 سلنې زیاتوالي خبر ورکړی دی. د یاد ریاست رئیس مولوي نیاز محمد عابد باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې سږ کال په دغه ولایت کې 150,000 میټریک ټنه د مڼو حاصلات راټول کړل شوي دي. او د لبنان پارلمان ځینو غړو اسرائیلو ته خبرداری ورکړې چې صهیونیست ځواکونه باید د لبنان خاوره پرېږدي. د دوی په وینا په لبنان کې د اسرایلی پوځیانو شتون د اشغال په معنا دی. په ورته وخت کې د لبنان پوځ اعلان کړی چې اسرایلی ځواکونه به په ځایي وخت نن یک شنبې پورې د لتانی سین له جنوبي سیمو څخه په شا شي او دغه سیمو امنیت به لبناني ځواکونو ته وسپارل شي.